درنو دوستانو بیا هم سلامونه او ستړي مشئ. د جرمني ژبې د زده کړې یو بل لوست ته هم ښه راغلاست. په دې لوست کې په جرمني ژبه د روغبړ او لنډې پېژندنې په اړه غږیږو. دا چې په جرمني ژبه روغبړ او ستړي مشي څنګه یي او لنډه پېژندنه له کوم ځای پیلېږي. په دې لوست کې به په همدې باندې لنډ بحث وکړو یا لنډو کې به یې دا تشریح کړو. ښه، لومړی څه چې په هره ژبه کې مهم وي او هغه دود دی او په پښتو کې هم شته، پیل له سلامه کېږي. نو په دویچ کې هم دا پیل له سلامه کېږي، خو دا لومړی کلمه هلو ده، هلو، او دا د انګلیسي غوندې هلو نه دی که نه، په باندې ده، هلو یا هلو. په ځواب کې هم سړی ورته ویلی شي چې هلو یا هلو. ورپسې که چېرته سهار وي نو ویلی شي ورته چې ګوتن مورګن یا سهار په خیر، ګوتن تاګ یا ورځ په خیر، ګوتن آبند ماښام په خیر. او که چېرته بیا شپه وي له ماښام نه هم وروسته، یعنې موږ او تاسو وایو چې شپه په خیر، بیا هغه ګوتن ناخت ده. خو دغه درې شان نو ډېر معمول دي چې ګوتن مورګن، ګوتن تاګ او ګوتن آبند. د دې ځواب هم سړی کولی شي چې په همدغه بڼه چې سلام اچول شوی یا غږ شوی بیرته ځواب ورکړي چې یا ګوتن مورګن یا ګوتن تاګ یا ګوتن آبند. ورپسې چې پوښتنه کوئ چې څنګه یاست، wie geht's Ihnen، wie geht's Ihnen، تاسو څنګه یاست. دغه ضمیر خو مو زده کړی وو په مخکینیو لوستونو کې چې Ihnen د تاسو د احترام لپاره ضمیر دی. wie geht's Ihnen، تاسو څنګه یاست. په ځواب کې ویلی شئ چې که تاسو نه همداسې پوښتنه وشي mir geht's gut und Ihnen، mir geht's gut. دا یو ځای هم داسې کولی شي چې ووایي geht's gut، mir geht es gut، داسې هم کولی شي. زه ښه یم او تاسو، mir geht es gut und Ihnen، او تاسو. مثلا که مقابل طرف بیا ووایي چې es geht mir nicht gut، es geht mir nicht gut، زه ښه نه یم، زه ښه نه یم. نو تاسو بیا ورسره ویلی شئ چې ګوته بیسغونګ یا ښه روغتیا یا د ژر ښه کېدو په هیله باندې. ښه، نو بیا خدای پاماني هم څو ډوله ده په دویچ ژبه کې. نو هره کلمه چې تاسو ته اسانه وي بیا یې کارولی شئ، هغه تر حالت پورې هم اړه لري. تر لنډه مکالمه نو همدومره چې auf Wiedersehen، تر بیا لیدو، او چوس خدای پامانی ده لکه بای، او bis bald تر بیا. صحیح، auf Wiedersehen تر بیا لیدو پورې، Wiedersehen دوباره لیدل کنه، auf Wiedersehen تر بیا لیدو، یا چوس خدای پامانی یا bis bald تر بیا. دا لنډه مکالمه وه. خو تر دې ورهاخوا یوه بله مکالمه چې هغه هم اړینه ده چې لږ یې په اړه زده کړو یا زده شي. ښه، خدای پاماني خو موږ هلته ولیکله، اصل کې باید هغه د دې نه هم پای کې ولیکل شي، خو د دې لپاره چې د مکالمې سره لنډې شي هغه مکالمه جلا او دا مکالمه جلا شي، نو ما دوه په جلا جلا سلایډونو کې چمتو کړې وي. بله پوښتنه چې ډېره معمول ده، wie heißen Sie، wie heißen Sie، تاسو څه نومیږئ یا ستاسو نوم څه دی. دا اسم مې په غټو تورو ولیکه. wie heißen Sie، ستاسو نوم څه دی. د درناوي لپاره دغه زی استفاده شوي دي او heißen نومیدلو ته وایي. په ځواب کې هر څوک چې هر خپل نوم یې وي ich heiße عمر، ما دلته لیکلی چې ich heiße عمر، زه عمر نومیږم.
یا کولی شئ بیخي ووایئ my name is عمر، my name is احمد، my name is محمود. هر شی چې ستاسو نوم وي هغه یې په ځواب کې ورته ویلی شئ. ښه، د ځای پوښتنه چې woher kommen Sie؟ woher kommen Sie؟ د کوم ځای یاست؟ صحیح. که تحت لفظي دا ترجمه کوي د هغې معنا داسې کېږي چې له کوم ځای څخه یاست. woher kommen Sie؟ له کوم ځای څخه راځئ. خو په پښتو کې موږ داسې شی نه لرو چې له کوم ځای څخه راځئ. نو وایي تاسو د کوم ځای یاست؟ لنډ. ich komme aus Afghanistan. ich komme aus Afghanistan. زه د افغانستان یم. und Sie؟ او تاسو؟ دا und Sie باید په دغه ځای کې چې ich komme aus Afghanistan und Sie او تاسو، دا کولی شي دغه ځواب دلته راشي او دا ورته ووایي چې ich komme aus Syrien. ich komme aus Syrien. زه د سوریې یم. د بیلګې په توګه ما سوریه یاده کړې ده، کېدای شي هر سړی هغه خپل هیواد پکې یاد کړي. ich komme aus Syrien. زه د سوریې یم. ښه، که بیرته همدغه سړی پوښتنه وکړي چې was sind Sie von Beruf؟ was sind Sie von Beruf؟ ستاسو دنده یا مسلک څه دی؟ was څه sind Sie یاست von Beruf په مسلک یا په دنده. ستاسو مسلک څه شی دی که په جمله کې ترجمه کو. ich bin Lehrer. زه ښوونکی یم. ich bin Lehrer. زه ښوونکی یم. دلته ما لیغغن هم ورسره لیکلي و چې دا به بیرته پاکم چې هغه د ښځینه لپاره دي. نو ich bin Lehrer. زه ښوونکی یم. Lehrer ښوونکي ته وایي. ښه، wo wohnen Sie؟ چیرته اوسیږئ؟ wo چیرته، wohnen اوسیږئ، Sie تاسو. wo wohnen Sie؟ تاسو چیرته اوسیږئ؟ ich wohne in Berlin. ich wohne in Berlin. زه په برلین کې اوسیږم. که تاسو په یو بل مختلف ښار کې اوسیږئ کولی شئ چې تاسو ووایئ چې ich wohne in Kabul. ich wohne in Paris. ich wohne یو بل ښار کې، هر ښار چې تاسو اوسیږئ همداسې ورته ویلی شئ. مهم څه وو؟ wie heißen Sie؟ woher kommen Sie؟ und was sind Sie von Beruf؟ und wo wohnen Sie؟ دا هغه معمولي پوښتنې دي چې په مکالمو کې تر ډیره تکراریږي. هیله ده تاسې له خپلو ملګرو سره تکرار کړئ. که 2 کسان یا 3 کسان یاست په خپلو کې همدغه پوښتنې سره تکرار کړئ تر څو مو ژبه ورسره عادت شي. دلته معمولا د ژبې پوښتنې هم کله کله کوي چې ښه welche Sprache sprechen Sie یا نور اضافه شیان، خو هغه ما دلته ځکه نه دي لیکلي چې د هغې لغتونو سره اوبدل هم یو څه ستونزمن دي په اوسو کې. نو همدغه ساده پوښتنې wie heißen Sie؟ woher kommen Sie؟ und was sind Sie von Beruf؟ und wo wohnen Sie؟ دا د یوې برخې پوښتنې وې او د بلې برخې هغه روغبړ و چې hallo und guten Morgen, guten Tag und guten Abend. ښه شپه، ښه سهار او یا سهار بخیر، ورځ بخیر او سهار بخیر. او wie geht's Ihnen؟ څنګه یاست؟ او په ځواب کې ویلی شئ چې mir geht's gut und Ihnen؟ زه ښه یم او تاسو څنګه یاست؟ او په آخر کې د auf Wiedersehen او چوس. کله چې تاسو د په جرمني ټولنه کې یاست نو د چوس کلمه به ډېره زیاته اورئ. چوس خدای پاماني ده په هر ځای کې ویل کېږي که نه، او ګوتن مورګن او ګوتن تاګ هم نو ډېر زیات استفاده کېږي. دا و د نن ورځې درس. خدای وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي. تر بل درس پورې، تر بل لوست پورې مو په لوی رب سپارم. ښې چارې او ښه وختونه.